دغه د سفر په میاشت کې د هجرت سرورم کول د سفر میاشت د کومه واقعا چې د اس پیښه شوله په دغه میاشت کې یو بل هم غمجن واقعا چې په دین ډیره غمجن دغه پیښه شوله چې هغه ته بئر معونه ویل شي. بئر معونه هغه داسې پیښه شوله چې په نجد کې یو قبیله وا دغه د مدینه منورې سره نږدې په دې کې یو قبیله وا بني عامر قبیله وا د دې یو سردار او مشر عامر ابن مالک دغه ورو نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه مسلمان نه ده نو دغه ورو اس چې دغه دین ورنزدا کو او ورنزدا کو او ځل په خبر کو چې دغه دین څه نمونه دین ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د الله تعالی کلام ورته ذکر کړو او د دین احکامات ورته ذکر کړو. ودغه عامر ابن مالک دغه دین یې خواش شو خو مسلمان نه خواش شو او مسلمان نه. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا وی کچری یا محمد صلی الله علیه وسلم وی کچری دې تو خوشاوي ته مت یو سکه سون دغه روکا چې زه د مصر دغه لوټ شي د مو قبیله دغه لوټ شي او د مو قوم ته دعوت ور وای شاید چې دغه مسلمان وای کاغه مسلمان شو نو زه هم مسلمان یم. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته وای په کفار باندې اعتماد نه وای زکه د مو یو مخالف قبیله د اسلام دشمن او د مو دشمن دغه موجود دی هغه به د مو سره خیانت نو عامر ابن مالک ورته وی یاره د دغه جوار به زویر کزې ذمہوار جوار دغه مخکې مو ذکر کړو چې جوار چاته وی جوار دی ته وی چې په عربي کې مخکې دا طریقه وا چې وی لکه بل ته لکه ته بسیکتل یو چاته به ورغلو چې مت امن وکا چې هغه به امن ورکړو نو باز د ازود وخت راو لکه نن سبو دغه کوچون دا د اسې مشت په حالات کې دغه ملکونه ته ویر شي چې یاره زه په دای لکه کې دغه مولینا پیایا چې زه د تو په نوم باندې ګرځم چې د متزیر پړه نو دې ته جوار ویل نو دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دغه خوښه کړل سره عامر ابن مالک ورته وی کچیر یو چا دیته نقصان ورسول ضرر ورسول دا داسې شوله لکه د بني عامر سره چې جنگ کړل. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دغه سره خوښه کړل سم تو ته به زه یو څه کا سون دغه درول عامر ابن مالک دغه لور دغه چلوړل نبی علیه الصلاۃ والسلام او یا کسون دغه صحابه کرام د جمله نه او یا کسون دغه ته امر وکړلو چې تاسو سره لوټ تاسو دغه قبیله ته ورشئ او د الله تعالی کلام ورته ذکر د الله تعالی کلام دی خلق ته وشه او د دین احکامات ورزده دغه او یا کسون دغه ټول حافظون وی او علما وی او صلحا خلق وی داسې خلق وی چې دغه صحابه کرام کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په صحابه کرام کې نموړي خلق صلحا خلق وی حافظون وی علما وی دغه ور ولګ ځکه چې یو سیک چیرته قاصد لږی یا یو زده کړی دی پر چې یو خبر لږی دی پر سیک لږی نو هغه پر زیراک سړی لږی نو دغه ټول داسې زیراک صحابه کرام په دین باندې پیدل او پیسې وی په دی باندې نو دغه او یا کسو د دغه مشر سربرای منذر ابن عمر دغه مشر په دی باندې مقرر کړ چې تبه د دې مشر او سربرای نو دغه کسو دغه راون شول او یا کسو دغه چې کله بئر معونه ته ورسېدل په دې ځای کې دی پاړه وچول ځکه عموما خلک په هغه ځای کې پاړه وچوي لکه دغه کوچون میټ سیویني چې چیرته یې بډېري نو په هغه ځای کې دی هم پاړه وچوي نو دغه صحابه کرام هم په دغه بئر معونه سره پاړه وچول ځکه دلته یې به موجود وي صحیح دغه صحیح د بني عامر او د بني سلیم د دغه قبیله په مابین کې نو دې سره دی پاړه وچول او په دې اسنا کې په دلته یو بل بدبخت خبيث دغه ایسیدل هغه خبر شو بده باندې چې هغه عامر ابن توفیل عامر ابن توفیل دغه خائن سړایو دوکاباز سړایو د کفار د جمله نو دا د عامر ابن مالک وریرو دغه ته نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو خط هم ورلجرو دا منظر ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې کوم سربرا د دغه لشکر دته د خط ور کړو چې ته دغه خط عامر ابن توفیل ته دغه ور ولاده دغه خبر ورکا او دعوت اسلام طرف ته دعوت
نو دغه خط چې کله منذر ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د حرام رضی الله تعالی عنہ پولیس باندې دغه ورول زلو نو دغه حرام چې کیمو دغه رضی الله تعالی عنہ دغه د لجل سره د چې کله ورسېدلو او دغه خط یې ورګړلو عامر ابن توفیل چې کوم بدبخت سړایو نو دغه خط پړاو کول نه مخکې د حرام رضی الله تعالی عنہ دغه په شهادت باندې ورسول د سره دوکا وکړه دا قاصد دغه سیک نه وی خو د خیانت وکړو هغه بل کاس ته ویل د ورسې طرف نه چې تی په نظام باندې وای په اشاره ته ویته نو هغه چې کله حرام رضی الله تعالی عنہ دغه سی ویلور دا د ورسې طرف نه په نظام باندې ور خدای تاسو ولو چې د ورسې د طرف نه مخ ته نظام وروته دغه سره د الله اکبر چغه وکړه او ویل چې فزت ورب الكعبه الله اکبر چغه وکړه او فزت ورب الكعبه دغه یو دغه زکول وې دغه مقصد دا ده چې والله چې زه کامیاب شوم د خپل کامیابی دغه په خپل سترګې ولیدا د مسلمان سړی د مؤمن سړی دغه کامیابی د الله تعالی شهادت به او دلته دغه کاس چې د چا اول دغه وی د ورسته کې مسلمان شو ده دغه وی چې یاره چې کله مو اولو او دغه جمله ویلا چې فوست ورب الكعبه وې زه ډیر په تعجب کې شو چې دغه سرنګ کامیاب شو چې د مرګ سره مخ شو او دای وی چې زه کامیاب شو دغه نه په پیدو په مقصد باندې ځکه دته الله تعالی د سعادت نو ور نصیب کړه تر ایسه پیری چې دای ایمان لري آخرت او جنت او د زخ دغه او پیژن نو دې د واجنه دغه په مقصد پیدا او ځکه وی د ډیر په تعجب کې دغه بیا وی په اخره کې چې مو د پر د اسلام سبب هم دغه جمله د دغه حرام رضی الله تعالی عنہ دغه جمله مو د پر سبب وګرځیدل دا به ورسره مسلمان شو نو دغه قاصد دغه شهید کړ نو د دینه بعد د عامر ابن توفیل قصد وکړلو چې اسویر شي هغه صحابه کرام او یا کسون چې کوم ير دي هغه باندې حمله وکړو نو دای ولګي د اوالی د بنی عامر نه دغه نه امداد وغوښتل چې دغه روشي د مصر یوځای شي او په دې باندې حمله وکړي ټول شهید بنی عامر ورته چې یاره دا د میش په امن کې د میش په جوار کې دي په دې باندې میش حمله نه نو بیا لوړل دغه بنی سلیم ته ورو د بنی سلیم د قبیله نه دغه نه امداد وغوښت دغه سره بیا درې شاخینه دغه سره یوځای شي عصیه زکوان او یو بل قبیله دغه درې قبیله دغه رغله الرغل قبیله وبله دغه درې قبیله دغه رغله او د دې سره په یوځای باندې رغله او په دغه او یا کسونه باندې حمله وکړه دغه او یا کسون په دغه ځای کې نوسی دغه په دې باندې خبر نه دي چې اس په کفار ادرمی دغه په میش باندې حمله ده خو بیغه نوسی ځکه دغه وی چې میش خو هغه د عامر ابن مالک په جوار کې دغه په امن کې مشته به شیک نقصان نه رسوي ځکه هغه د سربراو د دغه قبیله نو دغه نوستي بیغه سیک تلاوت کو سیک نوافل کو سیک عبادت کو لګیا دي مشغوله په دې اسنا کې نصافه دغه کفار پر غلل او په دې باندې حمله وکړه نو دغه جنگ دغه او یا کسونه او د درې قبیله په مابین کې دغه جنگ شروع شو دغه ډیر پوښ دي جنگ وشو تر دې پر جنگ وشول چې دغه او یا کسون صحابه کرام اول تر اخر پر دغه ټول په شهادت ورسید دغه شهید وو مسواد دوه صحابه کرام دوه صحابه کرام پته شو یو منظر ابن عقبه الانصاری رضی الله تعالی عنہ دغه پته شو او یو بل صحابي ده دغه دوه صحابه کرام پته شو یو دلته بل صحابي هم ده هغه د زخم په حالات کې ده زخمی ده صاحب کېدو روح بکیدا او کفار د په حرکت باندې پیدا دي نو دا دغه څه پته شو دا بیا ورسته بیا ریخ شو دغه صحابي دغه زخمی بیا د احد په د غالبا په احد غالبا په ورسته و غزا کې دغه شهید شو د شهادت رسیدل د تبوک په غزا کې غالبا دا بیا په شهادت ورسید دغه دوه صحابه کرام چې پته شوی دي دغه څه پته وي چې دوی دغه کیم دي قافلې سره ایشون وي دغه سارل دي پر دغه څه بیتلې دا بیتلې یو لاره مونږ کې ته چې سنا علاقہ وایي ته بیتلې وي چې موږ یغنه چې کله د خپل ملګری په طرف باندې مخ روړه ولو ویلې دل چې مرغون دغه پوس په سر باندې ګرځي
نو دوی د خپل تجربه مطابق دغه په پېښ ور چې یاره په دې ځای کې یو څه شخړه جوړه شوې نو دغه ډیر په احتیاط باندې د خپل ځای ته وروړل چې وی قتل هغه خپل ملګری ولیدل چې دغه ټول شهیدون کړي او دغه قافلې چې سمره دغه ملګری وي سرینه ورنه پرې کړي وي دغه شهیدون شي نو دغه دوا کسان اس په خپل مابین کې مشوره سره و یاره اس په څه کې بجای نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویر شي دته خبر ور کې دي خبره نو بدی کې منظر ابن عقبه رضی الله تعالی عنہ الانصاری دغه ورته وی و یاره منظر ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې د میزه سربراو دغه په شهادت رسوله ده هغه شهید پرته او نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه څه ورشه وای اس کله د داسونه وای حمله به کوي نو دوا سره دغه ورغل او دغه لوی لشکر باندې حمله وکړه دغه دوی کسونه جنگ ور سره وکړه تر دې چې دغه منظر ابن عقبه الانصاری رضی الله تعالی عنہ دغه په شهادت ورسول دغه بل صحابي عمر ابن امیہ الزموری رضی الله تعالی عنہ دغه ور سره دغه ژوندای ونیو چې کله ژوندای ونیو عامر ابن توفیل دغه چې کیم د دغه سربراو د حمله چې وکړه د ژوندای ونیو او د ځن سره بیت او د دنه پښتنه وکړه وای ته د کیم شخص سره تعلق لري وای زه د بني زمره سره تعلق لرم وای یاره دا خو ډیره نادره وشوله ځکه چې د مو والدی د مو میر وای دغه نظر منلو چې د بني زمره د قبيله غلام زوی ازودا وای دا غدا وای ته اسمه ته پولیس باندې غوړځه به تو اس ازودا و دغه نو دغه اگر دغه زمره قبيله خلک چې کیمی دغه ټول اصیل بده کې غلام نو خو دغه زنانه چې کیم د عامر ابن توفیل مر و دغه د نظر د سخت نظر منلو چې زبر دغه قبيله یو غلام به ازودا و نو دای ازود کړل خو د ساری ور وخریه دغه واخه د غلامونه دغه علامه و چې سر به ور خریل او د ساری ور وخریل نو ساری چې ور وخریلو دایر پرش بیا دا روانده د مدینه منوره په طرف باندې خو صح خفاده صح غمجن ځکه د سره یو درین خبر ده چې هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته اس رسل دغه ډیر درین خبر ده ایسا پیر نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ډیر تکلیف ورسېدو یو خو د احد په جنگ کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر غمجن ځکه او یا صحابه کرام دغه شهیدون شول او بیا ورپسې د لیحان په ځای کې لاس کسان صحابه کرام چې حفاظ او حافظون وي دغه په شهادت باندې ورسېدل نو دغه درم دوک چې کیند نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دغه ډیر زیات غمجن کړ نبی علیه الصلاۃ والسلام ځکه داسې صحابه کرام چې دغه ټول حافظون وي زیرات کسونه پکې عالمون وي پکې دغه په شهادت ورسېدل نو دای هم سخت غمجن روانده عمر ابن امیہ الزمری رضی الله تعالی عنہ دغه روانده پولیار کې یو ځای کې کښنست غمجن نو ستا یو سیورته او بل دوا کسون دی غنه دغه رول وی دا د غسیوره تکشنست دا د بنی کلاب دی قبیله نوی دغه دوا کسون دا د بنی کلاب دی قبیله وی بنی کلاب قبیله کې د بنی عامر د شاخ نه نو د پښتنه وینا وکړه تاسو د کیم زه و یار همیش خو د بنی کلاب د قبیله نه بنی کلاب کې د بنی عامر نو د شو یال غابر سره شریف جامع ور سره وکړه نو غنه بعد دغه دوا چې کله سملستل و د شو نو د پسې چک شول دای دغه قتل یکړه دوا سره چې خپل انتقام خو به خو کنه رواس نه ورس نو دغه دوا کسون دغه قتل کړ خود ته پات نه و چې دغه دوا کسون د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا د په جوار کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د ته عهد ور کړو وعده ور کړی و چې تاسو په امر وای خو دغه صحابي مبارک دغه په دې باندې خبر کله دغه صحابي چې کله روغلو مدینه منوره او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د خپل ملګری دغه حالي به بیان کړ دغه کیسه بیان کړ چې هغه ټولي په شهادت ورسول نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک صح غمجن شول په دې باندې او صح ډېری وځړل په دې باندې وې نبی علیه الصلاۃ والسلام دمر غمجن و چې ډېر غم د واجنه یو میاشت پرې دغه کفار ته دغه کیمه سه قبيله چې دې سره خیانت وکړلو عصبه عصیا او دهارنګ رغل او دغه لیحان دغه قبيله چې کیمه وي د تیوی میاشت پر د گایز دل منځنه بعد دغه د گایز په منځ کې به بدعا به تکړه دمر غمجن نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه صحنه او دغه نورسته دغه دوا کسون چې د کیم دغه صحابي دغه پلیار کې قتل کړي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه ته خبر ورول جوړ د بنی کلاب ته چې یاره د میش د ملګری نه خطا شوی د ساهون د غزنه قتل شوی دي ته دا پته نه و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام امن جوار ور کړه دا و یاره د دغه میش دیت په دي د مسلمانونو دغه طریقه کار دا چې دغه د چا سره غدر او دوکان ور سره سره دي چې دمر لوی خیانت یې کړه دا دوکای کړي د کوپاره او یا کا سونی دغه په دوکا سره شهیدون کړي دي خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا هم دیت ور کوي هغه ته چې خطا انځنه دغه دوا کسون ځنه قتل شوی نو هغه ته خبر ور ولجلو او دغه صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عفو وکړه په خطا سره چې دونه په خطا باندې قتل شوی دي او دیت یې سر جمع کوي اعلان وکړ دغه دیت ارجمع کوي او په دغه دیت جمع کول کې یو بل لوی سخنه دغه جوړه شوه چې هغه د بنو نذیر د غزا سبب وګرځیدل دا د يهود دغه مخکې ذکر کړی چې بنو نذیر د په مدینه منوره کې يهود قبيله و دغه استدل نو دغه يهود خو دغه مشن و همیشه مسلمان ته واس نه رسیدلو چې د دې سره جنگ وکړي د دې په وسنه وکړه خو دغه غوښتل چې یاره څه نقصان ورته ورسوي داسې نقصان چې جنگ په مابین کې رونه شي او دې ته نقصان ورسیږي نو دغه بنو نذیر بیا د دغه چې کوم دغه ریپی ارجمع کوي د دیت ولا په دې اسنا کې دغه مخ ته اردري او د دې سره د جنگ سبب دغه جوړیږي بیا د بنو نذیر د غزا سبب ګرځي الله تعالی د دې خبره باندې عمل توفیق ورکړي او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین امين دعا یا رب العالمین ما د مش خاتمات هر قسم سوادی می بخش حاضر مجلس کی چاسه قسم پریشانی ته حل او کرے کی مثبت علی کی شفا کرنے علاج کا نصیب دے چاچی قرضی یا اللہ د غیب الاسباب التمایات یا رب العالمین چاچو غربت یا اللہ د غیب الاسباب التمایات یا رب العالمین آخر ختمہ ایمان صلی اللہ تبارک علیہ محمد وعلی آلہ وسلم